بسم الله الرحمن الرحیم. د اسلام د کورني نظام له درسونو څخه څلورم درس ته ستاسو پام راګرځوم چې په دې کې له هغه حقونو څخه یادونه کیږي چې اولادونه یې په خپلو والدینو باندې لري، ځکه اولادونه د له خپلو والدینو سره امانت دي. د امانت باید حفاظت وشي. اولادونه د الله له طرفه سوغات ده، نو انسان چې انسان ته سوغات ورکي هغه هڅه کوي چې ترېنه ضایع نشي، او بیا چې کوم سوغات او ډالۍ موږ او تاسو ته د پروردګار له خوا نه راکړی شوي، نو د هغې باید موږ او تاسو دقیقه څارنه او ساتنه وکړو. نبي کریم صلی الله علیه وسلم مهرباني کوي چې هر یو د تاسو نه هغه شپون ده د خپل رعیت پوښتنه به ترېنه کیږي. همدارنګې پلار نه او د مور نه د هغوی د اولادونو په اړه پوښتنه کیږي. الله جل جلاله مهرباني کوي چې قو انفسکم و اهلیکم نارا، خپل ځانونه او اولادونه د دوزخ د اور څخه وساتئ. نو په دې باندې بیا موږ او تاسو پوهیږو چې خپله لور یا زوی یا هغه نور د فامیل غړي چې موږ او تاسو یې مسؤلیت په غاړه لرو څنګه د دوزخ د اور نه ژغورلی سو. یعنې هغه لارې چارې باید موږ او تاسو ورته وښیو چې کومې لارې جنت ته تللي دي، او د هغو لارو د خطر څخه یې خبر کو چې کومې لارې انسان دوزخ ته بیایي. هغه حقونه چې اولادونه یې په والدینو باندې لري، یو خو د ښځې یا د خاوند په انتخاب کې باید دینداري ته لومړیتوب ورکړلی شي. یعنې یو ځوان واده کول غواړي، هغه پیغله چې دی انتخابوي، نو د انتخاب پر مهال باید د هغې د دیندارۍ په اړه ځان ته معلومات ترلاسه کړي، نورې نیمګړتیاوې که ولري په دیندارۍ باندې پوره کیږي، او خدای مه کړه که په دین کې نیمګړتیا ولري نو هغه بیا په نسب باندې، په شتمني باندې او په ښکلا باندې نه پوره کیږي. همدارنګې یوه نجلۍ د یو ځوان سره واده کول غواړي، د هغې په مال او موقف او په نورو شهرتونو باندې باید دوکه نه سي، د دیندارۍ پوښتنه یې باید وکړي. نو چې کله د ښځې په انتخاب کې دینداري ته لومړیتوب ورکړلی شي، د خاوند په انتخاب کې دینداري ته لومړیتوب ورکړلی شي، نو بیا به ټولنې ته دیندار اولادونه تقدیم کړي، نو ټولنه به د خیر او د برکت څخه ډکه سي. دوهمه، د اولاد د زیږېدو پر مهال په اوومه ورځ باندې باید عقیقه وشي. د قربانۍ په شرایطو باندې برابر یو څاروی حلالول چې د چا وس وي، د لور او د زوی په پیدا کېدو باندې یا د زوی د پیدا کېدو پر مهال د دوو حلالول دا هم دي او ثابت دي، نو دغه عمل ته عقیقه ویلی کېږي. امام ابن قیم رحمت الله علیه پرې 2 جلده کتاب لیکلی ده، المودوده فی احکام المولوده، او ډېره سپارښتنه پرې شوې ده چې عقیقه باید وشي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مهرباني کوي چې د عقیقې په کولو باندې د مرضونو مخه ونیسئ، اولادونه مو بیا نه مریضان کیږي. او که د اومې ورځې نه خطا وخوړله په 14مه په 21مه، نو هر وخت کې چې ورته زمینه برابره سله نو عقیقه باید ترسره کړي. یو سنت عمل یا حتی یو واجب عمل به یې ترسره کړی، او هغه مسؤلیت چې د اولاد په وړاندې لري هغه به یې رفع کړی. خو دغه فرهنګ او یا دغه سنت د موږ او تاسو په ټولنه کې تقریبا د نظر نه غورځول شوی ده. نبی کریم صلی الله علیه وسلم مهرباني کوي چې د فساد په وخت کې که څوک یو سنت ژوندی کړي، نو الله جل جلاله به ورته د 100 شهیدانو برابر ثواب ورکړي. او هغه هم په حدیث کې د ژوندي کول لفظ راغلی دی، یعنې داسې سنت چې د خلکو د نظر نه غورځول شوی، خلکو هیر کړی، نو ته به یې راژوندی کوي. دریمه، د اولادونو دپاره د صحیح نوم انتخاب، ځکه دا نوم 50 کاله او 80 کاله او 100 کاله دغه نفر په همدغه نوم باندې یادیږي. نو که نوم کې له دقت څخه کار وانه غستلی سي، بې مفهومه، بې معنا، حتی ځینې ځورونکي نومونه وي چې هغه نجلۍ یا هغه هلک پرې شرمېږي په ټولنه کې. نو والدین ولې دومره بې تفاوته دي؟ ولې دغه مسؤلیت نه درک کوي؟ ولې دې ته نه متوجه کېږي؟ نو د نوم په انتخاب کې باید ډېر دقت څخه کار واخیستلی سي. د صحابه کرامو د پیغمبرانو ښه نومونه پیغمبر علیه السلام خپل زوی باندې
د خپل نیکه ابراهیم علیه السلام نوم کېښوده. پیغمبر علیه السلام خپل زوی باندې حتی د پلار نوم کېښوده عبدالله، او په لوڼو باندې ښایسته او ښکلي نومونه یې ایښوله. نو ښه نوم دا د اولاد حق ده پر موږ او تاسو باندې چې باید ښه نوم ورته انتخاب کړو. څلورمه د خپل اولاد صحیح او په شرعي توګه پالنه کول، لکه هغه د هغه بدني پالنه او یا د هغه اخلاقي او د تربیې اړخ وي. نو ټولو اړخونو ته باید موږ او تاسو متوجه شو. دا د موږ او تاسو مسؤلیت ده. پنځمه خپل اولاد ته صحیح او اسلامي تربیت ورکول چې کله هغه د زده کړې او د درس مرحله راورسیږي. شپږمه اولاد ته حلاله نفقه برابرول. ځینې خلک هغه فکر کوي چې نفقه ده بس پیدا یې که او کور ته یې ویسه، نو که هغه حرامه یي که حلاله یي. حال دا چې موږ او تاسو شرعاً مکلف یو په حلالو خوړو باندې. میرمنې او اولادونه هم باید دې ته متوجه سي. پلار ته باید ووایي چې دغه کسب چې ته ورکې اخته یې او غیر مشروع حرام کسب ده، که د موږ د فرزان دوزخي کوي نو موږ ترې تیر یو. موږ پر وچه ډوډۍ باندې او پر نیمه ډوډۍ باندې قناعت کوو، خو دغه عیش او نوش چې د غیر مشروع لارو نه موږ ته جوړ وي، یا دغه قصرونه او محلونه چې موږ ته جوړی، نو زموږ نه دي پکار. حتی ځینې اولادونه ما لیدلي دي چې په بعضو ادارو کې د خپل پلار دپاره واسطه کیږي چې دغه مناسب ځای ده، رشوت او راکړه ورکړه پکې ډیره ده. زما پلار باید د دغه ځای څخه بې ځایه نه سي، او بیا دغه بچی لګیږي په همدغه پلار پسې خیراتونه کوي چې خدای وبخي، او په ژوند کې ورته دومره ارادې بدې دي چې په لوی لاس باندې پلار بربادي او تباه کوي. همدارنګه د اولادونو په اړه ځینې پلارونه اولادونه هڅوي او تشویقوي، ورته وایي چې دا دومره ښه ځای ده او دومره عواید دي پکې، او ته صرف په خپل معاش او تنخوا باندې اکتفا کوي. یا د بعضو مؤسساتو او ارګانونو نه چې اولادونه غلا کوي کور ته یې راوړي، پلار ورته نه وي چې دا ولې. اوومه خپل اولاد په اسلامي او نبوي اخلاقو سمبالول، ځکه د پیغمبر علیه السلام په ژوند کې غټې وړې خبرې دا موږ او تاسو ته داسې ښکاره دي لکه د لمر. د پیغمبر علیه السلام دغه 23 کلن ژوند چې د پیغمبرۍ یې کړی ده، په دې کې غم او ښادي، خوراک او څښاک، عبادت او سیاحت، دا ټول پیغمبر علیه السلام ترسره کړي دي. موږ او تاسو پوهیږو چې په اوبو څښلو کې د پیغمبر علیه السلام طریقه، میلمه سره د هغه تعامل، د خپلو اولادونو سره د رسول الله طریقه او روشه، د خپلو میرمنو سره د رسول الله نه باید زده کړو، هغه د ژوند دپاره منهج او تګلاره او نصاب وګرځو. اتمه د خپل اولاد ترمنځ د عدل او د انصاف څخه کار اخیستل. یو نفر یو زوی ته یو شی امتیازي ورکول، نو پیغمبر علیه السلام ته ویل چې ته په دې موضوع کې شاهد اوسه. نو پیغمبر علیه السلام ورته ویل چې دومره سهم ستا ټولو اولادونو ته رسیږي. هغه سړي ورته ویل چې نه. نو پیغمبر علیه السلام ورته ویل چې زه په ظلم کې شهیدي نه وهمه. نو ډېر کورونه هغه د بېعدلۍ او د بې انصافۍ ښکار سي، هغه ړنګ بنګ سي، د مور او پلار احترام هم ورکې نه وي، ځکه د دوی مدیریت ناقص او نیمګړی وي. دغه ستونزې او مشکلات دوی په خپل لاس باندې پیدا کړي. نهم اولاد ته سم او صحیح لار ښودل. او لسم د اولاد د کړو وړو صحیح او دوامداره مراقبت کوله، ځکه چې اولاد باید وڅارلی سي او تعقیب سي. پښتنه یې باید وسي د ورځني ژوند په اړه. نو که چېرته پښتنه نه وي نو طبعا غلط چاپېریال او غلط ماحول د هغه څخه بې اغېزمن کېږي، مختلفو مشکلاتو او ستونزو کې ښکېل کېږي. نو موږ او تاسو باید هڅه وکړو یوازې پر دې باندې غره نه سو چې زه مور یم او یا زه پلار یم نو زه پر اولادونو باندې حق لرم. نو هغوی هم پر موږ او تاسو باندې حق لري، د هغوی حقوق هم باید په نظر کې ونیسو. الصلاة علیه والسلام علیه.